بیګا مې ټوله شپه جړل او تر سبا ویښو ما بیګا مې ټوله شپه جړل او تر سبا ویښو ما دا ستا تصویر ته مې کتل او تر سبا ویښو ما هغه تصویر دې راشه یو سا لیونی به مې کی هغه تصویر دې راشه یو څه لیونی به مې کی هغه تصویر کې دې خندل او تر سبا ویښو ما ویلې دا به وي هغه به وي دا ستاسو په کور ما ویلې دا به وي هغه به وي دا ستاسو په کور ستوري مې ټوله شپه شمارل او تر سبا ویښو ما. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یم تاسو خپرونه اورئ. مایار د مایار خپرونې دغه یو مقصد هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه مخامخ کول کم چې په معیار پوره او د پښتو ادب ته سنجیده وي. په دغه لړ کې راسره نن ډېر تکړه شاعر په کام او په ولس مین ډېر محترم جانس خان جانس صاحب موجود دی. په نننۍ خپرونه کې به د دوی په ژوند باندې خبره کوو، د دوی ادبي هلې ځلې به تاسو ته به ګوته کوو او د شاعرۍ نه به خوندونه اخلو. ډېر محترم جانس لالا په معیار خپرونه کې درته ستړي مشي او په خیرحالې وایم. مننه جي، خوشحاله اوسئ. داود شاه جان زنده باد. خوشحاله شئ بچي. ځان ته شاعران هم نه وي، زمینداران پړ خلک یو، خو بیا هم تاسو دومره تکلیف کړی زما که شاعران یې نو خامخا تاسو ته به غزل نیم ویل غواړي او چې تاسو که شاعران دومره هلې ځلې د پښتو ادب دپاره کوئ نو موږ باید چې ډېره پکار دی چې وکړو. که چې تاسو ماشومان که عمره هلکان او دومره هلې ځلې کوئ نو باید چې موږ ډېر وکړو. خوشحاله شئ، ژوند هم په امن شي. لالا ډېره زیات مشکور یم ستاسو نه چې ماله مو دغه معیار خپرونې دپاره دغه 2 ساعته راکړه. لالا دا راته ووایئ چې د څومره وخت راهسې شاعري کوئ؟ شاعري خو زما به تقریبا یاره 77-78 خو باید چې زما په خیال د 80-82 نه تقریبا لږ کوم. سمه ده. لالا دا راته ووایئ چې کتاب ته مو څه خیال شته که نه؟ نو کتاب به خلک په غزلو یا په نظمونو یا په داسې یو دغه باندې نو هغه دغه ته لاسجو کې ما شمېرلي هم نه دي، کتلي مې نه دي، دا خیال مې هم نه دی. او که کوم کتابونه زموږ پوهانو لیکلي دي هغه څوک نه ګوري پښتو ته، خو پښتانه ډېر د کم او په سپک نظر ګوري. نو هغه خواران په کتابخانو کې پراته دي، څوک یې نه ګوري، څوک یې نه سټډي کوي. نو باید چې موږ بیخي ویاړو، دا خیال نه دی. او ما نه ټولې ضایع شوي هم دي. نو زما په خیال بس دغه د زړو ملګرو چې ته کله ناکله وګورو موږ هم دومره تکړه نه یو. نو زما په خیال لا تر اوسه پورې څه بیخي مې ورته اړو خیال نه دی چې ویلي کوم، ځکه چې دغه پوهانو دغه ملګرو کوم نه چې موږ زده کړه کړې ده او دغه خلکو کتابونه څوک نه ګوري چې په هغې باندې ټول پښتونولي ژوندی ده او دا څه چې موږ ته رارسېدلي وینو ګورو نو دا دغه خلکو هغه زیار او منډه تړه ده چې هغوی دغه څیز کړی. نو موږ یې څه دغه چې موږ کتاب بیخي نه. لالا دا زمونږ دا پښتانه ډېر بدقسمته دي. بدقسمته ورته نشم ویلی، خو ځان هم په خپله بدقسمته کړی دی. ستاسو خبره زمونږ کتابونه په دغه کتابخانو کې زاړه شو، وراسته شو په دغه ځینو کې، ځکه چې زمونږ دغه نوی کل د کتاب نه ډېر لرې دی. دغه فیسبوک، دغه سوشل میډیا، دغه غټو موبایلو دغه زمونږ نوی کل تباه کو. لالا که دغه شان زه خبرې وکړم تاسو سره، یقینا زمونږ دغه خپرونه ډېر له بده مرغه یو 2 ساعته وي. بلها مینوال ستاسو د شعر قایل دي، څه به راته ډالۍ کوئ په معیار خپرونه؟ الله دې هغه مینوال ښاد او باد لري. زه خو دومره دغه سړی نه یم هم چې تاسو دومره الله دې خوشحاله کړي. نو زه به درته د نیمګړي غزل یو څو شعر ووایم چې راشه یار راشه سبانه که کنه زکنه، راشه یار راشه سبانه که کنه زکنه، نه نه دی عادت دی نن خوښه که کنه زکنه. ټوله شپه مونږ دواړو په کتو یو بل ته تېره که، ټوله شپه مونږ دواړو په کتو یو بل ته تېره که، وی ویلو د کېږم ډیوه مړه که کنه زکنه. او مننه جي. ټوله شپه مونږ دواړو په کتو یو بل ته تېره که، وی ویلو د کېږم ډیوه مړه که کنه زکنه. او یو لاس زما لاس کې او بلې په زړه کې ایښودو، یو لاس زما لاس کې او بلې په زړه کې ایښودو، وایي زما خپې نه لرې خپه که کنه زکنه. او مننه جي. یو لاس زما لاس کې او بلې په زړه کې ایښودو، وایي زما خپې نه لرې خپه که کنه زکنه. او بل شعر دی چې بیا به دې پخلا کم مرور شه پترس وګوره،
بیا به دې پخلا کم مرور شه پترس وګوره بیا به دې پخلا کم ځان خفه که که نه ځه که نه او راغلې د سینګاره هر انداز د قتلولو کړي راغلې د سینګاره هر انداز د قتلولو کړي لرې دې د مخ نه لوپټه که که نه ځه که نه مننه جي راغلې د سینګاره هر انداز د قتلولو کړي لرې دې د مخ نه لوپټه که که نه ځه که نه او پورې که نکریزي خو یوه خبره واوره پورې که نکریزي خو یوه خبره واوره وګوره لیک زما نامه که که نه ځه که نه او د مکتې شعر دی چې ما در لمجمر کې خپل مین زړګی راوړی دی ما در لمجمر کې خپل مین زړګی راوړی دی شابه شابه ما جانس لمبه که که نه ځه که نه ډېر ښه دی لالا ډېر ښکلی جانس لالا به داسې یو غزل نیم باندې مو نه پرېږدو ملګري غواړي مونږ خپله غواړو که نور مو راسره څه ډالۍ کړو ډېر خوند به وکړو نو یو غزل دی چې دا زوړ غزل دی چې راشه که نه وګوره راشه که نه وګوره داخلي که دا تصویر راشه که نه وګوره داخلي که دا تصویر یو کې مې ژړلي دی او بل مې د خندا تصویر او راشه که نه وګوره داخلي که دا تصویر یو کې مې ژړلي دی او بل مې د خندا تصویر او هغه راسې نه خاندم هغه راسې جاړم هغه راسې نه خاندم هغه راسې جاړم وجاړم ښکل لیکم هغه د جړا تصویر او مننه جي او سم غصه غصه و سم زمونږ د مرګه تیر ناستو سم غصه غصه و سم زمونږ د مرګه تیر ناستو یاد دي شي چې لاس کې دې نیولی و زما تصویر مننه جي سم غصه غصه و سم زمونږ د مرګه تیر ناستو یاد دي شي چې لاس کې دې نیولی و زما تصویر او بل شعر دی چې مور مې راته وویل ما ویل نه نه شکي شوې وه مور مې راته وویل ما ویل نه نه شکي شوې وه ویلي دلو ما سره په جیب کې مې ستا تصویر مننه جي او دغه یو شعر د نن وخت کاسي چې ته نشم بوګنېږم د بچو په وینو رنګ کوسي کته نشم بوګنېږم د بچو په وینو رنګ کوسي ښکاري پېښور راته بیخي د کربلا تصویر او د مکتې شعر دی چې دلته کې جانسه عادتونه د فرعون بلا دلته کې جانسه عادتونه د فرعون بلا بل موسی پیدا که چې بدل کې د دنیا تصویر او مننه خوشحاله شي نو بس دغه زمون کاږه واږه لیکل او لالا ډېر ښکلي دي لالا یو کلام را سره بل شریک که ایله به هم دا تنده ماته شي خوشحاله شي من ربیه ورته وایو موږ اکثر په سر کې وایو غزل سره خو ربیانې ډېرې کمو خلکو لیکلي دي شاعر نه جي دا ربا دا ربا لفظ دی څلور شعر دي که نه خو هغه موږ لیکلی نه شو علي خان بابا او داسې کمتر شاعرانو لیکلي خوشحال بابا خو د دې نه مخکې موږ اکثر دغه سره وایو چې خپل جانان را سره وران شو خیر دی وي خپل جانان را سره وران شو خیر دی وي دې مخلوق کې مې ژوند ګران شو خیر دی وي او لکه شمه په اور سوځي اوښ کې احساسي لکه شمه په اور سوځي اوښ کې احساسي داسې اور مې په بل په ځان شو خیر دی وي او د پښتون په نوم یادېږي پښتو کم ده د پښتون په نوم یادېږي پښتو کم ده د پښتو قیمت ارزان شو خیر دی وي او دغه د مکتې شعر دی چې علیزوال جان څه خلکې تماشه کړي علیزوال جان څه خلکې تماشه کړي د جانان لاس تر ګریوان شو خیر دی وي او دغه غزل لا خو ما مخکې ملګري مرکي والا ته ویلی و چې وویمه که نه ویمه ته خو به څه وینه ستاسو په غوښتنه ویمه چې تاسو بل مرکي وناسي بیا خلک وایي چې دغه یو خو تاسو غوښتنه وکړه چې وویمه که نه ویمه ته خو به څه وینه زار دې د کتو شمه دا مخ له ښکاره کېنه او ویمه که نه ویمه ته خو به څه وینه
زار دې د کتو شمه دا مخ له ښکاره کېنه او ما ته مخامخ ودرېږه او سترګې لږې واړوه ما ته مخامخ ودرېږه او سترګې لږې واړوه تصویر درله جوړوم دا لوپټه لږه سمې نه مننه جي ما ته مخامخ ودرېږه مننه ما ته مخامخ ودرېږه او سترګې لږې واړوه تصویر درله جوړوم دا لوپټه لږه سمې نه او یو تصویر دې داسې شو بل تصویر به داسې شي یو تصویر دې داسې شو بل تصویر به داسې شي ما په لو راګوره ګورې سترګې به راپې نه مننه جي یو تصویر دې داسې شو بل تصویر به داسې شي ما په لو راګوره ګورې سترګې به راپې نه او یوه ستاسو کوڅه ده او بل د پښتنو سیمه یوه ستاسو کوڅه ده او بل د پښتنو سیمه دغ مو لمن نشي یو ماشوم دلته ودرې نه مننه جي مننه او بل شعر دی پکې چې ښکاري جوړ په ستر شوي زمونږ چم ته نه راځي ښکاري جوړ په ستر شوي زمونږ چم ته نه راځي چا منې کې ولې اوس وړوکې رور لوبې نه مننه جي ښکاري جوړ په ستر شوي زمونږ چم ته نه راځي چا منې کې ولې اوس وړوکې رور لوبې نه او دغه شعر چې یو د بل په حق باندې ورځي داسې توبه خدایه یو د بل په حق باندې ورځي داسې توبه خدایه ورشه ملا ورشه مړه دا خلک پوهې نه او مننه جي یو د بل په حق باندې ورځي داسې توبه خدایه ورشه ملا ورشه مړه دا خلک پوهې نه او د مکتي شعر دی چې ویښ و ټوله شپه سترګې یې ورغلې ته څوک یې ویښ و ټوله شپه سترګې یې ورغلې ته څوک یې ترور زه دغه یم جانس لږ راویښې نه خوشحاله شي ویښ و ټوله شپه سترګې یې ورغلې ته څوک یې ویښ و ټوله شپه سترګې یې ورغلې ته څوک یې ترور زه دغه یم جانس لږ راویښې نه مننه لالا سلامونه وعلیکم سلام لالا زه ستاسو د شعرونو څومره ستاینه وکړم کمه ده خو لبده مرغه زموږ د معیار دغه خپرونه دغه 2 شیبې وي لالا ډېره زیاته مننه کوم ستاسو نه چې ماله مو رقیب او ستاسو د کشرانو چې تاسو پښتو ادب دپاره دومره لرې نه رالي او ما غریب سړي له رالي نو ډېره زیاته مننه ټول پښتانه دي ښاد او آباد الله لري دغه زموږ خاوره دغه زموږ مل دې ته دی الله ډېر خیر پېښ کړي ټول پښتانه ټول مسلمانان دي خدای ښاد او آباد لري زموږ دغه دعا ده زموږ د وسه چې سم کېږي نو موږ لاس په نامه یو ټولو پښتنو سره وهر وبخار او مننه خوشحاله شي عزتمند شي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو ډېر محترم جانس خان جانس صاحب مو واورېده یقینا چې ما د شاعرین ډیر زیات خوندونه واغستل تاسو به ترې هم ډیر زیات خوندونه اغستې وي زموږ د معیار خپرونې عمر له همدغه یو مقصد هغه شخصیتونه تاسو سره په دغه شیشه مخامخ کول کوم چې په معیار پوره وي په دغه ډول کې نن تاسو ډیر ګران جانس علیزوال صاحب واورېده انشاءالله ډیر زر به د یوې نوې مرکې سره حاضرېږو تر دې دمه ورکوي کوربه داود شاه درد له اجازت چېرته چې هم یې الله مو ښاد لره آباد لره په لوی الله مو سپارم